قدرمن دوستانو د سندرغاړي خاپری نغمې چې څو ورځې مخکې په سوشل میډیا باندې ډیره زیاته وایرل شوې وه، موږ هم په خپل همدغه یوټیوب چینل باندې پوسټ کړې وه. تاسو به د خاپری نغمې دغه ویډیو خامخا کتلې وي، نو که مو نه وي کتلې نو له موږ سره په ویډیو کې تر پایه پاتې شئ. په همدې ویډیو کې د دغه سندرغاړي همدا ویډیو هم در سره شریکوم، او هغه هلک چې د نغمې دغه خرابه ویډیو یې جوړه کړې او بیا یې په سوشل میډیا اپلوډ کړې وه، د هغه خبرې هم در باندې اورم او په اړه یې مکمل معلومات درکوم. ملګرو، د ویډیو له شروع کولو نه مخکې موږ باید له تاسو سره همدا خبره شریکه کړو چې زموږ هره ویډیو د معاشرې د اصلاح لپاره وي، نه د چا د اذیت او ذلیل کولو په خاطر. قدرمن دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د افغانستان دغه تکړه سندرغاړي خاپری نغمه چې الله تعالی ورته بلا حسن او ښکلی اواز ورکړی دی، په سوشل میډیا یې له څو ورځو راهیسې یوه خرابه ویډیو چلیږي چې هر څوک یې یو بل ته شیر کوي. ملګرو، که څنګه تاسو ته معلومه وي، د ډیر وخت راهیسې د نغمې په شان د نورو پښتنو سندرغاړو هم داسې خرابې ویډیوګانې راغلي دي، خو بیا وروسته چې د دې په اړه باندې معلومات شوي نو هغه هسې دروغ وي، او یا هم خلکو د هغو سندرغاړو شکلونه جوړ کړي وي او د هغوی څخه د کمپیوټر په واسطه باندې خرابه ویډیو جوړه کړې وي. نو د خاپری نغمې هم څو ورځې مخکې یو هلک چې د پېښور اوسیدونکی دی، له خپل سوشل میډیا اکاونټونو څخه یې د خاپری نغمې یوه خرابه ویډیو اپلوډ کړې وه، چې بیا وروسته معلوماتو شو هغه هلک د نغمې دغه ویډیو په ای آی ټیکنالوژي د کمپیوټر په واسطه باندې جوړه کړې وه، چې په اصل کې اصل تنه د بلې ښځې وه او سر یې د نغمې په ایښی و، او په همداسې چل یې د همدې پښتنې او ښکلې سندرغاړي خرابه او 2 نمبر ویډیو جوړه کړې وه. قدرمن دوستانو، موږ باید تاسو سره دا خبر شریکه کړو چې په بازار کې نن سبا د ای آی ټیکنالوژي یا هغه سافټویر چې د خلکو ورباندې خرابې ویډیوګانې جوړېږي ډېر زیات پرمختګ کړی دی، او خلک په ډېر اسانه سره کولی شي چې یوازې د یو کس له تصویر څخه د هغه پوره خرابه ویډیو جوړه کړي. نو کوښښ وکړئ خپل تصویران مو له بې ځایه او ناپېژنده خلکو سره مه شیر کوئ، کنې خدای مه کړه په داسې غضب او داسې لانجه به وړئ.